شهداء بپسخیږي مورونو یو تابعی دی ابو ادریس الخولانی رحمه الله دی بارک راغلی دی دا وایي زه ورځ وای د دمشق جمعه تر عالمه مسجد دمشق تر عالم چې دا په سوریه په شام کې جمعه ده دمشق کې و چې کله دی جمعه تر انوتم فاذا فتن براق الصنايا و یو کس دی ناس دی او د صنايا غفونه سم پړقیږي او دی مسجد کې ناس دی خلک علم زده کوي وای ما ډیر تعجب وکړ وای ما ته پوښتنه کوم چې دا سړی څوک دی دا ځوان څوک دی وای ما ته ویلې شو چې دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی معاذ بن جبل هغه صحابي دی چې عمر رضی الله عنه د باره کې ویلو وای عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ بن جبل وای خزي د دین عاجز دي چې د معاذ بن جبل په شان بچي راوړي خزي وای د معاذ بن جبل په شان بچي نشي راوړل دسي یو صحابي او بهترین صحابي دی عبد الله بن مسعود په ویلي وای دا معاذ بن جبل چې دی دا وای د ابراهیم علیه السلام په شان دی هغه د ابراهیم علیه السلام په شان مشابه کو بهترین صحابي دی وای ما ته ویل شو چې دا دی چې ناس دی په دې مسجد کې دا معاذ بن جبل دی وای ما کوشش وکړ ګڼ ګڼ ډیر وا ما سره ملاقات ونه کړ ملاقات یې ملاو نشو وای ما ویل چې راځم سبا وختي راځم ماسپخیم کې او د دې ځوان سره ملاقات کوم وای کله چې سبا لشو وای فهجرت وزوی ماسپخیم کې وختي رالم چرالما دا مې منده که زمانه مخکې راغلی دی لګې دی مونځ کوي یو اوږد مونځ یې وکړ وایي چې کله یې مونځ خلاص کړ وایي فجئت من قبل وجهه د مخې طرف نه ولرالم او د مخې ته یې کېناستلم او ما ورته ویلې چې والله اني لاحبك في الله وایي قسم بالله د الله دپاره راته ګرانې او د الله دپاره د سره مینه کوم وایي ما ته د معاذ بن جبل ویلې وای د الله لپاره ما سمینه کې وای ما ته ویل چې بالکل د الله لپاره زه تاسو مینه کوم مینه مې د الله د رضا لپاره وای بیره ته ویل د الله لپاره وای ما ته بالکل د الله لپاره مې تاسو مینه ده وای فاخذ بحبه ردائي وای زما د صادر د طرف راونیو او فجذبني الیه لسان طرف ته سره کشلم او رانی ځکه مسانته او ما ته ویل چې ابشر خوشاله شه حدیث راته ویو چې الله رب العالمین وی یقول الله عز وجل پیغمبر وی چې الله رب العالمین د سویل دي چې وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا وی الله رب العالمین وی چې زما محبت واجب ده دا هغه چا دپاره چې زما دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي او دا هغه چا دپاره چې زما دپاره د یو بل سره مجلس کوي کینی او د هغه چا دپاره چې زما دپاره په یو بل باندې خرچي کوي روپۍ لګوي په یو بل باندې او زما دپاره د یو بل ملاقات لځي ملاقاتونه کوي زما دپاره د یو بل وایي د داسې خلکو دپاره زموږ رب ویلي دي چې زما محبت د داسې خلکو دپاره واجب دی د الله محبت په څه باندې راځي د الله محبت په همدې باندې راځي چې ستا د بل مؤمن مسلمان سره خالص د الله دپاره مینه محبت ورورولي د هغې تپوس لځي هغې سره مجلس کې او دا غرنګي پاغي باندې خرچه کې پاغي باندې پیسې لګي د الله د رضا لپاره د سیمینه محبت د چا سره کول دا د رب العالمین محبت ځان واجبول دي ابو ادریس الخولانی وی زه په هیڅ باندې په ژوند کې نو خوشاله شوی څومره چې په دې خبره باندې چې معاذ بن جبل ما ته وګړله او په دې خبره باندې زه خوشاله شوم